اوس تاسو داسې یو څه زیات کړئ چې هغه مونږ راکړو پرېږدم هغه پکې مونږ جوړ کړو چې د هغې سره څه وشي څه نه څه نوی تول پکې راشي هغه پکې مو استعمال کړو ښه اولنی خو چې کوم دی دا مینیو مونږ نه دی سپین کړی دا مونږ سره اپلیکیشن مینیو وایي که نه دا مینیو نه ده دې ته مونږ اپلیکیشن مینیو وایو او ته چې کله ته زیات سافټویر وینې په اوله کې چې کله ډیزاین راغی که نه نو په دې ګوټ کې به دا غټه بټن وه هر یو سافټویر کې هغه ټوکیټ دی نو کې د اپلیکیشن مینیو دی هر یو سافټویر کې صحیح نه جلدی بتا څه وایي اپلیکیشن مینیو اپورنه فایل چې دی چې راکولول غواړو نو زوړ فایل دی داسې قسم ټیبل وي بیا به دې باندې نور مونږ دغه نه وي پلی کړي که نه اوهو ګوره اوس په دې ټینګ کې دا دغه څنګه کېږي آربیټ څنګه کېږي فل سکرین روټیټ کېږي سین مکمل روټیټ کوي صحیح ده دې ته اوس ګوره دې سره آربیټ سلیکټډ دی صحیح ده اوس په دې وړاندې ته ګوره وړاندې سره د آربیټ کې نارمل که نه دا به موږ سره سین راغی صحیح ده نو زموږ سره کله نه کله چې سین غټي کوي غټي موږ وایو چې یو سین مکمل چې کوم دی روټیټ کړو هغې لپاره به دا سین استعمال وکړو نه په دې کیس کې زموږ سره څه سچویشن دی سچویشن دا دی دا فین ویو برابر لګولی خو نه او که مونږ چې کوم دی غواړو دا چې زموږ سره څه شي هغه زموږ هغه ویو کنه شوي دی چېرته که نه مونږ وایو چې زموږ سره څه شي هغه خپل هغه ته لاړ شي زوم ایکسټینډ ته به لاړ شي صحیح ده واپس خپل حد ته راغی دا زوم ایکسټینډ ټول به کې دې لپاره استعمالېږي مونږ خبره د آربیټ کولی بس آربیټ چې دی دا به څه کوي دا به سین روټیټ کوي صحیح ده نارمل آربیټ چې بیا په دې کې مثال کے طور پر آبجیکټ چې کوم سلیکټډ دی دا اوس سلیکټډ دی آربیټ سلیکټډ کوم سلیکټډ سیز دی آلریډي که نه دا راغستی شوی دی خالي سلیکټ کړو بس دا اوس ویم چې دا زموږ سره څه شي د دې نه آربیټ تاو شي ګوره تاسو فوکس په دغه زبانې دا به تاسو سره دې ډفرنس خاص نه فیل کېږي چې کله موږ سره یو غټ سین نه چې په هغې کې چې کوم دی ډیزاین هم ډېر غټ وي که نه نو په هغې کې به تاسو فیل کېږي اوس دا لاندینۍ چې کوم وه نه دا د ټول اخرنۍ دې ته موږ څه وایو سب آبجیکټ کله موږ سره بس لکه پالیګان لیول ایډیټینګ کوو یا هم نارمل ایډیټینګ کوو صحیح نه لکه ماډیفایر چې کوم موږ یوز کړی په دې باندې هم نو استعمال کړی که نه په دې لاندې کوم ټیبل چې په دې باندې امپلای کړی اوس په دې ټینګ کې اوس څه کوو پورو میجرډ مو ته واخلم اوس په دې دا سلیکټ شوی دی که نه اوس هم چې دا روټیټ شي که نه دا آربیټینګ وشي خو د چا مطابق وشي د دې کم سب آبجیکټ کوم سلیکټ شوی دی ورکوټ کوم سلیکټ شوی دی اوس هغې خیر کې وګوره سره کوم سلیکټ شوی دی سب آبجیکټ سلیکټ شوی دی اوس په روټیشن کېږي چا مطابق د دې مطابق به کېږي ته چې کله بیا ماوس راواخلې او که نه مونږ ماوس پر نه لږ بیا شو او دا چې کوم دی تو درې ونو حالت کې چې کوم دی روټیټ کړي ته په خپله باندې ډفرنس پته ولګي خو دونه ده چې یاره په سین لیول باندې آربیټینګ کول بیا چې کوم دی د آبجیکټ په لیول باندې کوم سلیکټ شوي بیا د سب آبجیکټ لیول باندې چې کله موږ سره صحیح ایډیټینګ شي کلیر دا مونږ الریډي واضح کړو چې دا موږ سره څه کوي ویو پورټ غټای موږ سره دا سین نه کوم چې ښکاري دا سین چې موږ ته په کوم یو ویو کې ښکاري ته موږ ویو پورټ وایو دی لاینز چې ګرې لاینز چې دی نه د یو ویو پورټ وایو ویو پورټ چې کړي ولغواړو داسې صحیح ده اوس که واپس ویو پورټ راټو بیا به دا الټ ډبلیو شارټ کټ وکړه نه او پین ویو چې دی خو ساده خبره ده چې موږ څه کوو دا سین چې کوم دی موو کوو ځان ته صحیح ده داسې اوس د دې سره کله نه کله زموږ سره څه لګېدلي دا داسې د ساین جن شوی دا موږ سره دا کوي چې موږ سره څه دلته کې بل کمانډ هم شته چې کله پرې موږ ډېر پریس کړو صحیح ده اوس دې کې زموږ سره دا واک تھرو دی صحیح ده واک تھرو کې دا کمال دی که نه فرض کړئ ما څه وکړو دې لیول ته راغلم ټیک شو او زه اوس وایم فرض کړئ زه په دې کې واکینګ وکړم ټیک شو نو اوس ما رائټ ماوس سلیکټ کړی دی ټیک شو او زه څه کوم ګوره ده اوکې لیفټ ټیک شو او زه چې کوم دی اوس د دې سره څه وم ګوره ده ایرو سره پریس کوم چې کوم ایرو سره پریس کوم دی بس کېږي دی بالکل چې کوم دی لکه داسې چې لکه څنګه چې یو انسان نه چې موومنټ کوي واک تھرو مطلب چې په دې کې وګرځه صحیح ده او دا چې کله تاسو سره غټ بلډینګ وي که نه پای به ټول تاسو ته بیا صحیح یوز کوي ول سلیکشن کې دغه ځګیلا نه سلیکشن نه دی پریس کو سلیکشن نه دی پکار مین خبره ٹھیک ہے
वॉक थ्रू मतलब है कम सीन दे पदी की तो कर दे तेरे लगे नॉर्मल दी सिगरेट का ना तेरे को सही है हो वो से कंपनी में सबका तरफ मास सिलेक्शन करे दे नहीं तो करे का सिलेक्शन की नहीं करे खुद ही भी सही है वो से कंपनी जो सर को रे मौसम सर उसको में तरफ तक बल तरफ तक दे ये वैसे कि बिल्कुल कुछ कंपनी से इंसान में उसके ऊपर नजदीकी है सरकार हो गया गलती की फीट से होता है स्कीम नहीं है ना और दजिकल दा जेट टूल सीरी दा कल पे इस्तेमाल करा दजिकल मुसो को रो रिश तरफ तो सही है और फील्ड ऑफ व्यू हम मख्त वेले होगा ना बस कम देगा दा वाला सरा सेवल वाला सर्वे मरवे चिके सर्वे वाला सर चिकम सीसी बिल्कुल आप सही है फील्ड ऑफ व्यू दा उसरा में जो सस्ता वो रहा हां बिल्कुल और जब सर ये लगे और सिलेक्शन दिया जूम के पर फिर सिलेक्शन जूम का जूम एरिया कुछ द एरिया क्लियर शो दिए था ना नहीं जूम एक्सटेंड आल को मिसाल के तौर पर डेढ़ से ऑब्जेक्ट्स थी ना दिन अलावा डेढ़ ऑब्जेक्ट्स थी नो या मुसो जूम एक्सटेंड स्क्रीन की फुल आसन टोल बाय राशि बदी सिर्फ और का जूम एक्सटेंड इन मतलब सर बस ये सर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है जो सेम चीज दे सका एक्सटेंड था लाट सब द सिलेक्शन है देखना देखो शो मासो जूम एक्सटेंड बहुत नॉर्मली जूम एक्सटेंड देगा ना तो जो इसमें सिलेक्शन तेरा सीन मूव कमा या दादा गेला जूम कमा तो शो जो बिया सो जूम एक्सटेंड को सिर्फ दाई ऑब्जेक्ट पे लेवल वाला उसको मॉडिफाई सिलेक्शन है सही ना ये टूल बनी फोश में वो दे टूल तो जूम ऑल स्किल के बिल्कुल सेम पे एक्सटेंड की जूम सर ये खास हर एक हो दे रहे हाई की बात कर रही है और जूम ऑल चीज़ें मिसाल के तौर पर बस पति की कम दे तो डेढ़ डेढ़ ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स थी क्या ना अगर मुझे कम दे जूम का टोल पर शरीक बने वन सीन नो पदी की सिर्फ दा कमाल लेगा ना पदी वक्त नहीं की वो पदी की है ना देव जूम सर यो फिक्स साइज दे बा का हाथ करा दी ठीक है और बजूमिंग दे बच कम दे टोटल सीन बता ले जूम के और जूम आउट कहते हैं कलम माउस सर यूज को और व्हील बटन में करके ना क्योंकि उसमें लैपटॉप की बड़ी इस्तेमाल हो सही ना और ज़्यादा सर सही ठीक छो और अरे यूज़ को जरूरत है मुंग यूज़ करे पहले मैंने पहुँच हुए ओके वो भी ओवर खबर को देखो सिर्फ दा कम टूल्स दीन पहले मैंने फोकस को टूल्स इस दको सही ना मुंग दा विजयम सर सर टाइमलाइन ने और टाइमलाइन मुंग सर बार इस्तेमाल द एनिमेशन से पारा दीदी ने तो सोचो कि कारण दीदी की नवाला 0 ना द 100 पूरी मुंग सर सोना मिली सेकंड्स दी 100 ठीक है नो पर के जो मुंग एनिमेशन जोड़ो कना जो मुंग सर फिलहाल साइज सोना दे 100 मिली सेकंड्स ठीक है यो ये सेकंड्स ही ना यो मिली सेकंड्स ही यो सेकंड के सोना मिली सेकंड 1000 ठीक है 10 साइज सीधे का तो दे दो पूरे कारण तुम सर डेट कम दे तरी यूनिट में चेंज को यूज सही है अच्छा तो मुंग दा कॉन्फ़िगर कॉल कॉल मुंग दे टाइम कॉन्फ़िगरेशन तरह कोस तो मुंग गलती को बोल के ना एफपीएस होता है ना दिन नॉर्मल लादो वीडियोस जब मैं एक सोची एनिमेशन तरफ तरह ठीक है ना वो तो पता लगी तो दलते के कम यूनिट में सो जब पहला खबर वापस आना दलते के मासो भी मिली सेकंड्स हो है ना वो दे मतलब फ्रेम ने सही फ्रेम ने चिकल वीडियोस सर जुड़ेगी का ना वीडियो जब सर सीधा फ्रेम से जुड़ेगी ये पिक्चर रहा कसली की ये गई की किसी रे अगर मुझे से जुड़ेगी वीडियो जुड़ेगी बड़े टाइम के सर सोना फ्रेम्स दी 100 फ्रेम्स दी और द स्पीड बस पर कम स्पीड में बता जी ये तो बोले 30 फ्रेम्स पर सेकंड स्पीड है सर 30 फ्रेम पर सेकंड हर यो वीडियो से एक पल स्पीड है ना और दासी चिकम डिवाइस पाने रन की लगे ना पतली 0.100 देगा ना जैसा मतलब कमी हो दा फ्रेम कम फ्रेम चले अवले के कम जल्द किदान दा डिफाइन कोले शम चीज मा सर जुदा एनिमेशन द कम हाले पूरी दम सही ना सोना फ्रेम्स माल बगाड़ दी फरस पे नो दी को एनिमेशन नष्ट करना दा जो सिंपल नहीं जो लगा जोड़ा के द एनिमेशन द पारम सर दे सर टाइमलाइन दे ददीन अभी हम तो पता लेगी वालेकुम सलाम अरे यो सेकंड वैम बता ओके टाइमलाइन दे पार देखना चिकल मुंग मिसाल के तौर पे एनिमेशन को जो परस का दजरा कंफ्यूजन खत्म हो सही परस के जो से मची दा खतरा हो दे दो सही ना दरी से खतरा हो दे देखो बस कंट्रोल जेड को वापस हम फुजो से मची दा पसोन सेकंड के रोक दे अवल बल सो कम टूल नमक ऑटो की आन कब ठीक छो ऑटो की आन प्रमा जो से मची कला जमु सरा 20 फ्रेम जुशी ठीक छो तो होगा तो 20 फ्रेम पास कम दे और कंट्रोल जेड
20 فریم پس کوم دی په وای ډایرکشن باندې سي راشه ٹھیک شو بیا چې کوم دی زه ته ما فرض کړی د فریم باندې موږ ډیفاین کاو کنه 40 فریم پس چلوګا دا دې سی روټیټ ہے دلته کې مسو په وای باندې روټیټ کولی شي ٹھیک شو بیا زه لاړم په 60 فریم باندې مسو کو په دې ډایرکشن باندې خطر راغلی ٹھیک شو وس دا ټوکی می سکله باندې کوم انیمیشن ختم ٹھیک شو وس دې ګورو چې کله روان دي پلی کولای غواړي کنه پلی کوي کاری نو د دې چیز مطلب صرف سره د یو رولر یو د پیمانه په شان کړي چې ما ته پته لګي چې زه د خپل انیمیشن چې کله لګوم د بسونه فریم لګوم ټیک نه د دې مطلب سره 20 فریم پس مو لګو د مطلب سره 40 فریم دا ستا پورې ډیپند کوي چې تاسو کې انیمیشن څنګه جوړوي صحیح نه او د دې د لینک نه دا واست په انیمیشن باندې ډیپند کوي لکه دا انیمیشن چې کوم جوړ کړو 100 فریم د پیریش بل یو انیمیشن هغه 1000 فریم نو کچره دا مونږ ریټ کول غواړو بیا مونږ چې ترازو د ټایم کنفیګریشن ترازو لین موږ سره کول شي اوس دوه دلته ما سره کو 1000 ورکو ٹھیک شو اوکے شو وزم سره کم سي پوری سي 1000 پوری جو کته دې سو شو گئے چونکه دې به موږ ته په دیوځي کې ډیسپلی کوي صحیح نه نو د دې پوری سره 100 بیا هغه یونټ هم لګړي کلیک نه 150 شو 200 شو صحیح پر سره موږ ډرایینګ د سره نشو کړه به دې موږ موومېنټس کو دې مون کړی د څومره موږ غواړو پر لینت ویډیو موږ بالکل سونو د ما دلته کو 1000 کو کنه صحیح یو کرو غواړي کوم صحیح اوس ویډیو دې باقی درغای بالکل راغی صحیح ده وځه انیمیشن شو کنه کاری نه پرس کې زوسته کوم غوړل لګي ما سره تاسو دې سیو درته ولاړ شو پرس کې ما ډور راوغستو ٹھیک شو په ډور کې ما سلایډینګ ډور راوغستو ٹھیک شو داسې ما راکو او سلایډینګ ډور په دې ډور کې دا کمال لګي نه چې دا اوپن کی صحیح نو سلایډ کیږي کنه زه سم چې دا ډور څه چې دا انیمیټ شي په دې کې دا اوبجیکټ سلیکټ شوی دی پر بیا خالی شوی دی کاری نه اټو کې میان کو دیکھو دوسرے हम 100 बानी और बल ऑब्जेक्ट पे इग्नोर करवाई सही है सास पे ऑब्जेक्ट बानी फोकस जो सुविधा सका दा ओपन कवर हो ठीक है 100 पुढे दावा शो ना जो 100 पुढे टोल ओपन कर सकते हैं ठीक है हम पूरे क्लोज कर बस गोरा करी हां वो मिसाल का जरूरत तो सा एनिमेशन से अगर ढेर घटते नोट पे क्यों करते ऑटो की वजह बंद है कि गलत सा खत्म शो सही है نو مونږ خبره کول د فرینډز دا زموږ ایریا نه ده ستا فوکس په دې ایریا نه دی لپاره موږ سره بدل کورس دی بل کوم کم شان دی او کا دا چې کنه بیا مکمل ویډیو ته څنګه ویډیو فارم کې څنګه ملاويږي ور نارملی موږ رینډرینګ کوو کنه ٹھیک شو پکچر موږ رینډر کړو کنه د دې موږ چې کوم دی رینډرینګ کوو د ویډیو ولک ټایم اخلي صحیح نه اوس نارملی موږ سره د دې رینډرینګ کی بس کم فارمیټ کی امیج فارمیټ کی ٹھیک شو دلته کې موږ ټایم کنفیګریشن دراشو ٹھیک شو په دې کې موږ دا ټول سیستم سیټ کوو چې یار د موږ سره صحیح چې دا ویډیو کله پلی کیږي په کم سپیډ په پلی کیږي موږ په ریورس کې موږ کولی شو صحیح نه فارورډ ډایرکشن کې نارمل پلی کیږي ریورس کې کولی شو ټول موږ سره کولی شي چې د دې نه موږ سیټینګ وکړه بیا به چرته شو رینډر تر شو چې رینډر تر شو رینډر سیټ کوو صحیح نه سیټ تر شو بیا موږ نارملی موږ سره کې پکچر راغی دی کنه ځینې دا پروډکشن چې کیږي نو د پکچر کیږي نه وځ ګوره آپشن وګورو دلته کې نارمل څه سلیکټ شوی سنگل سلیکټ شوی دی کنه صحیح ده زه سم اکټیو ټایم سیګمنټ نه کوم ٹھیک شو اکټیو ټایم سیګمنټ مطلب څه چې نارمل چې کوم دلته کې دې پور راغلی دی 100 پورې انیمیشن شوی دی هغه نه په انیمیشن نه شوی نو 0 نو ول 100 پورې شوی انیمیشن شو صحیح ده او بیا بدلته کې موږ څو ګورو دی نه پسو آوټپوټ سایز بدلته کې منشو کوم سره په کم فارمیټ کې موږ کم دی سایز خپل وړو ٹھیک شو پرس کړه دا کوم شو بیا بلاندې راځو دې د موږ کم دی څه کو फाइल टाइप खायो सही है रेंडर आउटपुट गोरा देता बरा शू बस बदे वीडियो फॉर्मेट वर्क होगा ना पर इसके लिए मां सौर को AVI फॉर्मेट वर्क हो ठीक है और जलाड़ा मां पर स्टार्ट में सेव को तो दिला मां सौर को चे होम वीडियो खाली के दायरा हर मकसद दफार इस्तेमाल हुई ठीक है अभी हम ऐसा को सेव वो ज़्यादा से शो ओके शो कभी ब्रेक हाउस वो चिकल रेंडर होम दबे दूसरे से की यो फ्रेम पर रेंडर की सही ना चिकल दूसरे 100 फ्रेम सौर सी ठीक ना जो दूसरे बस वीडियो जनरेट शी खुदा दा एरिया द नदा ठीक ना लेकिन एनिमेशन एरिया चाहिए
هغه بدلې دا ما ویل چې موږ به دونه کوو داسې مې تاته ویلو چې لکه تاته یو ټول چې کوم شي واقف به سره شي یا دا ټول داسې استعمالېږي اوس که کرې فرض کړې تاسو باید ټیپ کې څه انیمیشن کوي نو هغه به ته برابرولی شي که نه هغه شیپ ته ګوره یو فریم اصل کې راکېږي رینډر کېږي او دې ته ګوره سپیډ څونه په کوم سپیډ روان دی 20 فريمز وشو د 1008 کې کنه نو لکشن ته به اوس په زړه باندې لکه صبر وته غوښه چې کله شي پیاخلی په یو مووی باندې میټینګ باندې تاسو په تورې چې دا ولې اخلي بیا زموږ چې کوم ګرافیکس دي دام سلو یې په نسبت باندې او دا ګرافیکس ته داري دا څنګه نه سیکونډز ته وګورئ کنه I don't know which one, I think 3 seconds. Carry it again. 3 seconds video. خیر دا خو وګورئ نو شیرینګ کو نو چې موږ اوس خپل سین ته وګورو دا موږ کلیر کو ټایم کنفیګریشن لیکدا او د دې ځګي څه مطلب دی 100 څه دی دا ستاسو کوم سکرول بار دی کنه دا کوم ټایم لاین دا کوم بار چي دا بس هغه ته راځي چې دې فریم کې ته اوس کرنټلی ٹھیک شو په دې کې د سنوي څخه کاری دې مطلب سره پلی انیمیشن پلی کوا صحیح دې مطلب سره نیکسټ فریم ته ځم نشو دا به چې ورکوټ یو فریم ګوري ٹھیک ده او دې مطلب سره اخیرا فارورډ دې چې کوم دی لاست دې طرف ته راځه ریورس یو ریورس دی یو فارورډ یو چې کوم دی اخیرا ته تلاو او ول درته نیکسټ پدې کې غټ فرق دی صحیح زه سم چې دی لاست لار څنګه نو بس هم ګو ټو اینډ چې زه چې واپس خپل سٹارټ تر راځم نو دا سٹارټ تر راتل نه دي ریورس دی پریویس فریم دی او دا هم سره نیکسټ فریم دی ٹھیک شو فرست ټایم تر راتل بیا د سیکو پدې باندې پوښښ کوم ټول چې مونږ وې اټو کی مو وې چې کله مونږ انیمیشن کوو نو مونږ څه کوو زموږ سره اصل کې اټو کی سی لګي کله اټو کی ان شي کنه چې په دې سین کې څونه موومېنټس کیږي نه دا غونډ ریکارډ کیږي لکه تا نارملی دا ټیبل دغه دی راوځو سوري کنټرول زد دا دې راوځو ټول دا دروازه او مو ټول دیو او هم په وای دې سي موکله دا امریکا ٹھیک ده دې څه کې انیمیشن ریکارډ دی کله پرېس شوی یاله او چې کله فرش شي دا اټو کی دا کمال دی او سیټ کی چې کوم دی لک اپوزټ دی صحیح سیټ کی چې کوم دی بیا موږ څه کوو دا صرف اوبجیکټ چې دا پکې فوکس کوو چې کوم اوس کرنټلی مو کو ټول سکرین سین نه راکې خو د دې تاسو ایریا نه په حل نه دونه پوری تاسو ایریا سره سو واقعیت خو اوس فرض کړئ دا یو اوبجیکټ ما سلیکټ کړی دی صحیح ده یو بل ټول راځو نو یې ځکه په کار دی ما دا سلیکټ کړی دی کنه ٹھیک شو او زه دې موډ ته لاړم په دې موډ کې مې څه وایر فریم ته څه کوم سموث پلس هایلایټ کو ٹھیک شو دا ټیبل ښکاري دی نه ٹھیک شو که زه دا اوبجیکټ سلیکشن وکړم کنه او بیا دې طرف ته لاړ شم کنه نو سره څه کېږي سلیکشن ختمي دې بل ویو ته چې غواړم ویو پورټ ته لکه دا سلیکشن ما کړو زه ته سویم چیر پر ته زه د فرنٹ نه ګورم کنه یو ځل زه ټاپ نه ګورم صحیح ده نو زه بل ویو پورټ ته وړم دې په بل ویو پورټ وته وګورم صحیح ده نو زه څنګه بل ویو پورټ کلیک کوم کنه دې نه سلیکشن ختم شي د دې لپاره چې کوم دې سره دا ټول استعمالي سلیکشن لاک پس کومه مو کې ټولز ها دې ټوټل سو ویو پورټس دي شپږ ویو پورټ چې کوم دې موږ مخکې ویلو چې لکه ویو پورټ دې دا ته خپل کسٹم نورم جوړولای شي صحیح ده نارمل چې کوم دې کوم ډیفیسز یا ریوسز کنه چې فرنٹ ټاپ نه داري ولګینه وته کتلې شي صرف ویو پورټ چې کوم دې دا کم ایریا چې دې ته موږ ویو پورټ وایو کتل چې دې ابل څه دي صحیح ده اوس دې ویو پورټ کې نارملی پرسپیکټیو ویو پورټ ویو پورټ د انسان کې انسان نظر وته ګوري او ځینې نوم سره سي ارتوګرافي کیمرې نظر چوي ګوري اوس د فرنٹ نه ګوري دا ټاپ نه ګوري دې اوبجیکټ دې سین ته اوبجیکټ نه سوري ٹھیک شو موومېنټ خو سره بټول کیږي ته یو کې لکه په ټول کې پسند کیږي په سم یو ټاپ کې موومېنټس بدل دام کیږي ته ټول کیږي ګوره کړی دی نه موومېنټس نه بس موږ سمپل موو دې باندې موږ موو لایو کو دا موو کو دلته به ته بس تفار ته په خبر باندې پوهیږي چې کیمرا چې دا مثال کې ته ورس یو کس تا کیمرا لګولې یو کس منډوي ٹھیک شو هغه چې کوم دې فارورډ منډوي قبلې طرف ته وایي یو کس وته چې کوم شانه کیمرا نیولې یو کس وته چې کوم مخکې کیمرا نیولې یو کس وته لیفټ نه رائټ نیولې پرې باندې په کس په موومېنټ باندې اثر پریوزي او سره قتل دی ودا نو دې سیستم سره ګورو په دې ویوز کې ٹھیک شو سره قتل دی ودا
چې کتل دی وته نو هغه کتل چې کوم دی نه افیکټ کوي خو اوس کوم دی دې مومنټ ته کتو ګوره دا مومنټ چې کېږي شیشې راځي د دې شیشې دي ښکاري نو دې مومنټ ته په نظر وګوره یې ورته اډور وته هم دي ښکاري په دې لیفټ طرف نه وته اوس کو اوس په ټاپ کې ګورم په فرنٹ نه چې وته ګورم په فرنٹ کې ماته صرف چې کوم دی اډور لګ کار شي او شیشې دي خطر راکوشي صحیح ده او دا بیا چې کوم دی په دې کې مونږ رندر کوو په دې ویو کوډ ٹھیک ده د دوسرے چې فرنٹ نه رندر کې یا د ټاپ ما موو یا د سمپل موو یا نو آبجیکټ سلیکټ کو موو کو چې موو کې مثال کے طور پر چې کیمرې سړی سترګې د مخامخ کې کنه وته موو کې وته ورځي کې کوي رکی دي صحیح ده یو کیمرا لاډي دا چې د انسان دا کوم ویو کوډ چې د سترګې مطابق دی چې یو څه څنګه ګوري دا چې کوم دی بیا لکه په کې کوي سیریه لیفټ نه فرنٹ نه بالکل ایگزیکټلی څنګه ګوري صحیح ده په دې دا سلیکشن لاک موږ دغه سلیکشن لاک مونږه د دې لپاره وې مثال دا سلیکشن ما کړو دوه سم چې یار په کې بار کار په دې ویو کوم ټیک شو چې څنګه دې تر وړم سلیکشن ختم شي ټیک شو زه واپس دا غټ کوم او اوس ګورم ماته څنګه دا وایي چې تاسو کوم دې زموږ سره په دې کې واسه ما سلیکټ کړی دی او دوه سم چې یاره دې ته اوس ګورم خو په دې ویو په دا ګورم ٹھیک شو څنګه دې تر راځم واپس ختم شي سلیکشن لاک دې پر بکار راځي دلته کې تا کوم سلیکشن وکړو اوس دا سلیکشن څخه لاک کا بیا دې ویو کوډ سره شمه په دې ویو کوډ کې ما کا سلیکشن شوی دا اوس کوم دې څخه روټیټ کوم هغه لیفټ طرف واړم کنه لیفټ طرف کوم یو سلیکشن پکې شوی دی دا چې دا سلیکشن لاک ختم کما او دوس واپس کوم نه دې نه بهر کلیک کما سلیکشن لاک یو دا کمال چې سلیکشن تاو کو بس کوم نه کوم اوس اخوا دې په کلیک خبره نه قبل وی پورت اوړه سلیکشن لاک ټول دا کمال نه تدې باندې وځګندې سو کو کنکلود کو ها نو وخت څه کوېشن دشته موږ سو کړه ټولز ایکسپلین کول سي دا سونه چې کوم ټولز دې هم ایکسپلین کړل سي په دې کې چې کوم د بعض ټولز دي سي چې هغه موږ د نور کورسز دي یو د ایڈوانس ته سي دا موږ سره یو کورس ته موږ ایڈوانس وایي ځینې کې د انیمیشن د کورس سي نو کومه په شکل ته چې کوم دې سره وضاحت وکړو دا موږ سو وایي ما دې څونه ورځي مطلب برازي نو سره برابر کنه دا دوه برابر دي ها څنګه ان شاء الله تاسو په دغه ځای ما فلایټ زه چې کوم دې سوال ها فلایټ کله پانچ پی سټرکچر ہے نا فرض کړئ چې پی سټرکچر دا وګورم دا په دې ویډیو ولا کې په موږ له وضاحت شي چې په پیچر کې ویډیو وایي چې بسره کوئی کله کله سکیپینګ کې خبر کوم نشته رینډرینګ چې دا وخت چې کوم کار مو رینډرینګ دا په خپل باندې سره یو سکیل دی دا اوس موږ وخت رینډرینګ وکړو کنه او نو د رینډر دا کار دی کنه څو کس شي رینډرینګ چې کوي دا کار دی کنه چې د کلرز وګوري لایټس وګوري کیمرې په صحیح ډایرکشن نه دی کنه صحیح دې پر چې کوم دی بیل ډپارټمنټ په غټ انډستری کې نه بیل ډپارټمنټ دا چې کوم دی وسره چې نو کورس استا ګرافیکس اینڈ ډیزاینینګ دا په دې کې د دې کوم کورس دی نه غدا دی وړاندې 14 classes دی دی کنه اوس په دې کې زموږ سره ویګل ماډلینګ دی 3D Max صحیح نه دا اوس په کې بیل کورس دی دا سره ایڈوانس کانسپټس دی دا بیل کورس دی انیمیشن ان 3D Max دی سره بیل کورس دی دیګه لایټنینګ اینڈ منټل رے دا دا په کې سره بیل کورس دی چې تاسو سوچو ګورئ زموږ سره په 3D Max کې one was that designing interiors in 3D Max interiors ni then mission the washroom جوړول बाथरूम जोड़ावल कमरा जोड़ावल कमरे के बंदे टेबल्स किचन वगैरह डिजाइन वाला इंटीरियर डिजाइन लازم سره بیل کورس نه دی پیوند او په اخر کې ته ورو ویجوال افیکټس دي معمول وای ورې کوم سره یو 3D Max سره یو بل سافټویر هم کلیک وته وای او سره یوز کی مثلا زه تاسو هم د ډور چې کوم دي سو ور واغسو ور چې کوم دي ٹھیک understand دا هم سره دا خپل سیزن سره دا نو کورس دي او دا فوکس دې سره د دې کورس کې ایڈمیشن کړ نه ټول نه بیسیک کورس